بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم مونږه تحصیل صافي علاقه ګندغار کوم کې چې د دوه ورځو نه یو بابا دی ځي او هغه هلته په غلنۍ کې احتجاج کوي، فریاد کوي. هغې کې نن احتجاج شوی، تاسو ته به پته وي په غلنۍ کې. نو موږ دا خبره کوو، موږ دلته راغلي د ګاونډ خلکو سره زموږ خبرې وشولې، د هغه بابا سره زموږ وشولې، کوم چې متاثره دی دلته دا ګاونډ خلک چې کوم دي یا د ګاونډ مشران دي دا ریکویسټ کوي چې دا معامله دا اندروني معامله ده، د دې کور دا کورنۍ لانجه ده. نو لهذا په سوشل میډیا باندې دي یا نور چې کوم داسې فرنټ میډیا ده، الکترونیک میډیا ده، دا خبره دې بړ چر نه پیش کولی شي، ځکه چې دلته هغه علاقایي رسم و رواج دی. دا دلته الحمدلله موږ تاسو دا خلک ټول پښتانه دي، نو دې نه به دا خبره یو به دا و چې دا خبره به نور هم ځای ته شي. زموږ پکې انشاءالله د جرګې خبرې روانې دي. زموږ دا کوشش دی چې جرګه وشي، د جرګې په لار باندې، د مرکې په لار باندې د متاثره کس ته انصاف ورکړی شي، او بل کوم کسان چې جیل ته تللي دي هغه موږ راوباسو. زموږ دا کوشش دی، د علاقې کسان موږ سره ولاړ دي. موږ به انشاءالله ډېر زر د ډي پي او سره دې کې ملاویږو، کوشش به دا کوو دا خبره نوره مخکې لاړه نه شي. زما یو ځلې به څوک چې د سوشل میډیا اکټیویسټ دي یا نور چې کوم خلک دي هغې اصل کې حقیقت نه خبر نه دي، دې خبرې ته هوا نه ورکوي. دا خبره به موږ انشاءالله د جرګې په ذریعه باندې د صلح په لار باندې او د مرکې په لار باندې انشاءالله دا خبره موږ حل کوو. دې کې به موږ انشاءالله جرګه روانه کړې ده، او زموږ دا کوشش دی چې زر تر زره 2-3 ورځې کې دې خبرې حل موږ راوباسو او دا خبره رفع دفع شي، او دا خلک دا ورونه بېرته انشاءالله سره ورونه شي. راځي جنګ جګړه او دا په هر ځای کې راځي، انشاءالله دا خبره موږ مخکې نه پرېږدو. دا خبره به د جرګې او د مرکې په ذریعه باندې انشاءالله موږ حل کوو. مهرباني، شکریه.